بیا هم سلامونه او درنښت قدرمنو لیدونکو، بیا هم ښه راغلاست. درنو لیدونکو، بیا هم په خپلوار سره خپلې کورنۍ ته او خپل ټولو هیوادوالو ته د نوي کال مبارکي وایم. همدغه راز په دغه برخه کې موږ سره اغلې ملالۍ شینوارې د ولسمشر سلاکاره موږ سره په خپرونه کې حضور لري. په لومړي سر کې دوی ته د نوي کال مبارکي او ستړي مشه. زما سلامونه، نیکې هیلې او پیرزوینې دي د نوي کال په لومړۍ ورځ د افغانستان ټولو خلکو ته ډالۍ. هیله ده چې د خوشحالیو او نیکمرغۍ نه ډک نوی کال ولري. ستاسو د هم نوی کال مبارکی او تاسو ته هم د خوشحالی هیله‌مندتیا لرم. من هم دوست دارم که به خانم ملالای شینواری سال نو از صمیم قلب برشان تبریکی بگویم و خیلی خوش آمدین در برنامه با ما. میشه که پرسش های خود شروع بکنیم؟ خب خانم ملالای، میشه بر ما بگوین که چقدر وقت میشه که من حیث مشاور در کنار رئیس جمهور شما کار میکنین و های از کارکردهای رئیس جمهور ما شما راضی هستین یا خیر؟ اول خو تاسو نام ډیره زیاته مننه او ستاسو د هم نوی کال مبارکي. ماشاءالله ډیره ښکلې جامې مې اغوستې دي، ښه له رنګونو ډکې. تشکر، زنده باشید. هو زما د زه د رئیس د جمهور مشاوریت دنده د 2014 کال نه په غاړه لرم او تر اوسه پورې خو کومې چارې چې کړي خصوصا د ښځو په اړوند زه ورنه راضي یم او زما لاندې د رئیس جمهور کومې چارې چې دي هغه په یو ډیر فوق العاده حالت کې نه راغلی افغانستان ته، بلکې په یو کړکېچن حالت کې افغانستان ته راغلی او دا 2014 کال هم یو له ننګونو نه ډک کال و چې ستاسو په یاد دي. ولې موږ د بحران نه د وتلو په حالت کې یو. اوس خو د سولې خبرې اترې هم یعنې تر ډیره بریده روانې دي او موږ هیله من یو چې د جمهور رئیس په شتون کې موږ سولې ته هم ورسیږو. دا زموږ یو آرزو ده. نو زه فکر کوم چې که موږ فکر وکړو چې یو فوق العاده حالت دی او موږ باید تر ډیر څه توقع ولرو، دا به نو زه فکر کوم چې زموږ اشتباه اوسي. اغلې شینوارې او درنې همکارې، نن د نوروز ورځ دی او نوی کال دی. غواړم چې نوې پوښتنې او هغه څه چې دی اغلې شینوارې په هکله لیدونکي او موږ نه پوهېږو وپوښتو ترې. شخصي ژوند په هکله مو درنو لیدونکو ته معلومات ورکړئ چې په کورنۍ کې څو کسان یاست؟ زه خو ماشاءالله یو ډیره لویه کورنۍ لرم، ځکه چې زه لا اوسه پورې ما واده نه دی کړی، مګر د خپل پلرنۍ کورنۍ سره ژوند کړم او زما ماشاءالله 6 خویندې دي، 2 ورونه دي او هغوی ټول ودونه کړي او ټول خپل کورونه لري. زه هم سره د دې چې د خپل کورنۍ سره اوسېږم، ولې مستقل ژوند او مستقل دسترخوان او مستقل اشپزخانه لرم. زه ما حقوق او سیاسي علوم لوستي دي او زیات کارونه چې کړم د سیاست په څنګ کې ټولنیزې چارې هم زما د دندو یو برخه ده او زه په ټولنیزو چارو او ځوانانو برخه کې د رئیس جمهور مشاور یم. نو ځکه زما دا دواړه چارې چې دي، زه بیا د دې په څنګ کې چې سیاست کړم نو د سیاست په څنګ کې زما ټولنه معنی نه ده هیره شوې. خیریه چارې تر ډیره بریده زما خوښیږي او تر سره کوم یا په کال کې یو ځل 2 ځل زم فنډریزینګ کړم د ماشومانو دپاره. دغه چارې دي دا تر سره کوم. دلاور یو په هیله. خب لطیفی صاحب، من دوست دارم که از خانم ملالای بشنوم که دوست دارین اولین سال نو و اولین روزش با کی تجلیل بکنین و چی کار بکنین در روز اول سال نو؟ زه خو اکثرا غواړم د خپل کورنۍ سره دا تجلیل کړم، ځکه دا ډیره یوه ورځ ده او په یوه ورځ کې نور چا سره نشي ته دا تجلیلولی. موږ کلونه کېږي چې دا زموږ په کور کې او په دستور بدل شوی. کله چې زما پلار ژوندی و خدای دې وبخي، هغه به هم همداسې کړی چې ټوله کورنۍ به یې سره راټولوله او دا ورځ به یې په خوشحالۍ سره نمانځله. سږ کال هم موږ همداسې په پام کې لرو. کورنۍ مې غواړم کورنۍ سره تجلیل کړم، ولې په څنګ کې دا د تاسو ته هم راغلم او غواړم چې د ستاسو د طریقه د خپل هیوادوالو سره هم دا ورځ تجلیل کړم. اغلې ملالۍ، قدرمنو دوستانو، مخکې یاده کړه چې زموږ یوه لویه کورنۍ ده. نو وبپوښتم چې په دغه لویه کورنۍ کې مو تر په دغه 1999 کال چې نن اوله لومړۍ ورځ ده، تاسو کور ته چا نوروزي راوړه او یا مو هم کوم بل کور ته نوروزي ووړه که خیر؟
نه والا چې دا زموږ کورنۍ چې دا ځوانان چې دي چا چې نامزد و هغوی ودونه کړي دي او لا اوس نور داسې څوک نه لري چې هغه نامزد شي شته یعنې ځوانان دي خو البته قسمت و نصیب به لا نه یې شوی تر اوسه پورې مثلا مجرد دي زما دغه کار نه خوښي ما هم غوښتل چې همدغه د شپو وپوښتم زه د دې رواجونو سخته مخالفه یم دا یو ډول بېځایه سیالي ده بېځایه مصرف ده او زه فکر کوم چې په دې باندې د ځوانانو ژوند نه ښه کېږي موږ کړی شو چې مثلا د نوروز ورځ که څوک نامزد اوسي په ډېر خوشحالۍ سره په یو ګل یو ډېره عادي وړه تحفه باندې ونمانځي که چا زور رسي که چا زور نه رسي کېدای شي یو پیغام ورکړه یو ډېر د مینې ډک پیغام باندې دا ورځ پیل کاندي متاسفانه په افغانستان کې ځینې داسې رواجونه دي چې دا د ډېر زیات دغه نښه ده زه د ناپوهۍ نښه ګڼم نجونې یو ډول خیالات په سر کې لري چې کله بیا دوی رښتینې ژوند ته لاړ شي بیا دوی ګوري چې هغه څه چې دوی په نامزدۍ کې کړي هغه یو اشتباه وه هغې باندې د دوی خوشبختي نه راځي ولو که دوی د سرو زرو تاج هم په سر کیدي د واده په ورځ باندې ولې راتلونکی ژوند د دوی نه تضمینوي دا د سرو زرو تاج نو ښه به دی چې دوی د ژوند د ملګري په ټاکنه کې ډېر زیات غور وکړه او که چیرته د دوی تفاهم راشي د یو بل سره دومره مینه ولري دوی کړی شي چې په ډېرو کم امکاناتو ډېر ښه ژوند ولري اما که تاسو وګورئ کیدای شي چې خلک ډېر امکانات ولري ولې ډېر بد ژوند ولري نو زه فکر کړم چې ځوانان باید د هوسونو نه رښتینولۍ ته ډېر زیات توجه وکړي حقیقت د ژوند چې دی هوس نه دی بالکل بالکل خب دقیقا ما هم میتونیم با یک لبخند و یا هم با یک شاخ گل از سال نو تجلیل بکنیم و این مصارف گزافه دور بانیم قسمی که خانم ملالای هم اشاره کردن خب جناب لطیفی چه خوب است که از خانم ملالای بشنویم که چه پلان هایی را روی دست دارند در سالی که ما پیش رو داریم و میخواهیم که کدام کارهایی را انجام بدین بخصوص به طبقه اوناس ما زه غواړم چې د سولې په برخه کې ډیره فعاله اوسم د کار برخه به مې دی او په سیاست کې هم غواړم چې فعاله ونډه ولرم پر روان کال کې تر دې د دې په څنګ کې غواړم چې یو شخصي وړوکی بزنس هم ولرم چې که زه وکړی شم او دا بزنس به مې د ښځو پورې اړه لري زه غواړم د ښځو په روغتیا باندې سرمایه ګزاري وکړو مثلا که چېرته وکړی شم چې داسې یو سنټر پرانیزم د ښځو دپاره چې په هغې کې دوی رواني ټریټمنټ او یا درملنه وشي او په څنګ کې د فزیکي درملنه هم ډاکټر ته نه بلکې دوی یو داسې یو ځای چې هلته ښځې وکړی شي چې خپل د زړه خبرې وکړه او په خپل زړه باندې سپورت وکړی شي مثلا داسې یو شي باندې زما فکر ده چې سږکال جوړ کړم د ښځو دپاره نو ارزو لرم خدای دې وکړه چې کال ته دا وخت چې بیا موږ سره یو ځای کېږو خبرې کړو سره نو ما دا کار کړی اوسي انشاءالله د بریاو په هیله مو درنې همکارې تا د راتلونکي کال پلان ترې وپوښته نو زه به د لویې لاسته راوړنې چې په 1990 کال کې تاسې درلودله هغه که موږ سره او درنو هېوادوالو سره شریک کړئ نو څومره به زه فکر کوم چې زه تر اوسه پورې کومه لویه لاسته راوړنه نه لرم که مې لویه لاسته راوړنه ولرله نو بیا به زه قانع اوسم زه تر اوسه پورې په خپل کړنو نه یم قانع یو څه مې کړي او لا به هم کړم تیر کال من ما د ټولو زما په ژوند کې ما مختلفې چارې ترسره کړي مثلا د سولې په اړخ کې مې کار کړی مثلا د ځوانانو دپاره مې یو څه کار کړی یو په څنګ کې بیا د ماشومانو دپاره د افغانستان کې یتیم ماشومان ډېر زیات دي جګړې موږ ته ډېر ماشومان بې سرپرسته پرېښي دي فقیر ماشومان ډېر دي ما کوشش کړی دی چې تر خپل بریده یو څه وکړم ولی قانع نه یم چې ما به ډېره لوی کارونه کړي او حتی اوس رانه هیر دي چې ما څه کړي دي خب ما هم در نخست آرزو میکنم که به هم آرزوهایی که شما دارین انشالله نه تنها در سال 1398 بلکه در سالهای آینده هم برسن به هم آرزوهایتان انشالله تاسو ټول ځوانانو سره یو ځای تاسو ماشاءالله ځوانان استئ زه دوکه چې ښه راتلونکی ولرئ ډېره مننه ګرانې همکارې د خپرونې وخت هم کم دی نور میلمانه او نور لیدونکي هم
منتظر دي موږ ته زموږ همکاران. نو د خپرونې د پای شیبې دي که تاسو پیام هیوادوالو ته ولرو او په ځانګړې توګه ځوانانو ته څه پیام لرئ؟ د مشرانو جرګې تلویزیون مایک ستاسو خدمت کې دی، مهرباني وکړئ. زه له ځوانانو نه هیله لرم چې ستاسو احساسات سپېڅلي دي. مه پرېږدئ چې ستاسو د سپېڅلو احساساتو نه یو څوک ناوړه ګټه پورته کړي. ستاسو د عقایدو نه، ستاسو د باورونو نه تاسو په خپله استفاده وکړئ او سم لوري ته رهنمایي کړئ. که چیرې تاسو خپل احساسات په خپله کنټرول نه کړئ، د یو بل چا لاس ته لویږئ او تاسو باندې به لوبې وکندي. په افغانستان کې د جګړې لامل دا دی چې د ځوان ځواک د پردیو لاس ته لوېدلی او هغو په خپل کنټرول کې نیولی دی. راځئ چې هر څه چې نور درته وایي یو ځل وړاندې د دې نه چې په پټو سترګو په یو شي باور وکړئ، یو ځل تحقیق یې کړئ، ویې ګورئ، ویې څېړئ او بیا ورباندې عمل وکړئ. ډیره مننه له تاسو. خب تشکر میکنم از خانم ملاله که تشریف آوردن و این اولین روز سال نو بر ما زیباتر ساختن و همچنان تشکر از شما که تا ایدن با ما هستین. انشالله تاخیر برنامه ما رو همراهی کنین. در این قسمت برنامه یک وقفه کوتاه میگیریم، زود برمیگردیم، با ما باشین.